فیسبوک ته د ډیزایني تصویرونو جوړولو لپاره لومړی ګوګل ته راشئ. کله چې ګوګل ته راغلی فرست په سرچ باکس کې به بینګ ایمیج کریټر ولیکئ او کلیک وکړئ. بیا به دلته د لومړي ویب سایټ باندې کلیک وکړئ، دا به خلاص کړئ. تاسو ته دلته دغه بکس راځي. موږ یو لیکنه په ټلګرام ګروپ کې درکړې ده، هغه به کپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. بیا به لاندې په دې کریټر باندې کلیک وکړئ. پاس لیکنه کې تاسو په خپله خوښه تغییرات هم راوستلی شئ، لکه خپل نوم بدلولی شئ یا نور. دغه د تصویرونه جوړ شول. تصویر باندې به کلیک کوئ، کوم تصویر مو چې خوښ شولو. زه په یو تصویر باندې کلیک کوم. تصویر دلته خلاصیږي. لاندې د درې ټکو باندې کلیک کوم او دغه تصویر ډاونلوډ کوم. دغه د مو ګیلري ته ډاونلوډ شو. بیا راځم یو بل تصویر چې دی هغه هم ډاونلوډ کوم. په همدغه طریقه باندې کلیک کوم، لاندې درې ټکو باندې کلیک کوم او بیا دلته په دې ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کوم. دا هم ډاونلوډ شو. بیا ته راځم سرچ باکس ته. په سرچ باکس کې پیسویپ ای آی لیکم او سرچ کوم. لاندې په دې پیسویپ آنلاین فری باندې کلیک کوم. کله چې دغه کلیک کړو موږ ته یو ویب سایټ راخلاصیږي. په دې ویب سایټ کې موږ ته دغه لومړی اپلوډ ایمیج باندې په دې باندې کلیک کوم. هغه کوم تصویر مې چې مخکې ډاونلوډ کړو د هغې څخه یو تصویر انتخابوم. دغه تصویر هغه ویب سایټ ته اپلوډ کوم. دغه د اپلوډ مې کړو. راځم دلته په دې لاندې تصویر کې خپل تصویر انتخابوم د دې ځای څخه. دغه د انتخاب مې کړو او پاس ډن باندې کلیک کوم. دا هم اپلوډ شو. لاندې راځم په دې سویپ باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې سویپ باندې کلیک وکړو اوس هغه کوم تصویرونه چې ما ډاونلوډ کړي وو په هغې باندې به دغه د ما عکسونه راشي. تاسو وینئ دلته دغه عکسونه راغلل. زه په یو تصویر باندې کلیک کوم، خلاص شو. تاسو وینئ چې ډېر په ښه انداز سره جوړ شو. کولی شئ چې د دې ډاونلوډ څخه دغه تصویر ډاونلوډ هم کړئ. کولی شئ چې لاندې راشئ، نور تصویرونه هم درکړي دي. تاسو وینئ دغه تصویر ما ډاونلوډ کړو. زه دغه زوم ان کوم، یعنې په ډېر ښه شکل سره یې جوړ کړو. تاسو هم جوړولی شئ.